سلام، وخت مو په خیر. تېره ورځ موږ او تاسې د فصاحت پر موضوع یو اوږد بحث ودرلودی. ما تاسې ته په لومړي سر کې ویلي وه چې په عمومي توګه د معاني د علم دوه اساس دي، فصاحت او بلاغت. یا په بله معنا ویلی سو چې د معنی علم په کلام کې د فصاحت او بلاغت د منځته راوړلو دپاره منځته راغلی. مګر دا مو ورسره ویلي وه چې موږ د معنی علم نه پر یوناني اصولو باندې بیایو او نه یې هم پر عربي اصولو باندې بیایو، بلکې یو منځنۍ لاره راباسو چې په هغه منځنۍ لاره به د پښتو خپل معانی وي. په دغه بحث کې چې نن یې کوو، موږ د بلاغت بحث کوو. بلاغت په لغت کې رسیدلو ته وایي، خو د معنی د علم په اصطلاح کې هغه خبرو ته چې رسا لنډې وي او ژر معنا ورسوي، دې ته بلاغت وایي. بلاغت د کلام او متکلم صفت دی، نو ځکه د کلمې بلاغت نشته. دا د استاد بیتاب خبره ده. مطلب دا چې کلمه خپله تر ټولو لنډ واحد دی، نو هغه نوره نه پسې لنډېږي، نوره نه بلیغه کېږي. مګر کلام بلیغ کېدای او لنډېدای سي، او متکلم سړی بلیغ کېدلی سي. بلاغت په لغت کې انتها او رسیدلو او وصول ته وایي، مګر د معنی د علم په اصطلاح کې فصیح کلام مطابقت د حال د مقتضا سره، د حال له مقتضا څخه مراد د ویونکي او اورېدونکي او د کلام د ځای د حالاتو مراعات دي چې د حال سره وړ او مناسبې خبرې وسي. د بلاغت غایه دا ده چې زړو ته معناوې په ښکلو او ښه عبارت ورسول شي. دلته درې شانه قید شول: د وخت، ځای او حالت درک. نو که د وخت، د ځای او حالت په درک باندې یو کلام وړاندې کړ سي، دا کلام ته بلیغ کلام وایي. مګر څنګه چې فصاحت د رامنځته کولو لپاره موږ خپل اصول درلودل، د بلاغت د رامنځته کېدلو لپاره هم یو اوږد بحث رامنځته کېږي. موږ په عمومي توګه د کلام بلاغت دې ته وایو چې یو څوک په لنډه توګه او په ښه توګه خبرې وکړي. د قرآن عظیم الشان یوه ستره معجزه دا ده چې ډېرې لنډې خبرې په ډېرو الفاظو کې ډېر ستر هدفونه او سترې خبرې نغښتي دي، چې نه انسانان او نه هم پیران د دې توانایي لري چې په دونه لنډه توګه په جملو کې داسې ستر اهداف راونغاړي. یوه خبره چې دلته د خورا زیات اهمیت وړ ده، هغه د خلکو علمي او دغه سطح ده. یوه خبره چې هر خبره هر چاته بلیغه نه ده، او هر څوک هر ځای بلیغ نه ده. یوه بله خبره چې د زیات اهمیت وړ ده، هغه دا ده چې هر بلیغ انسان فصیح هم دی، مګر هر فصیح بلیغ نه دی. نو ځکه ویلی سو چې ټول بلیغ کلامونه فصیح کلامونه دي. موږ دلته یو شی چې ډېر جدي نیسو، هغه دا دی چې موږ فصاحت ښکاره او واضح خبرې ته وایي، ولې بلیغ لنډې خبرې ته وایي. لکه مخکې چې مو ویله، موږ اول شی چې د بلیغوالي دپاره مهم دی، هغه د وخت درک دی. په څنګه وخت کې موږ یو خبره کوو، د غم حالت دی، د غم وخت دی، د خوشحالۍ وخت دی، دغه دا یو اړخ دی. مګر د وخت اساسي مطلب لنډوالی او اوږدوالی د وخت دی. بله مسله د ځای ده، په څنګه ځای کې موږ خبرې کوو. په بازار کې موږ نسو کولی چې یو علمي موضوع تحلیلي وړاندې کړو، هلته به یو مستقیمه خبره کوي. ته نسې کولی چې په بازار کې ووایې چې د خبرو هنر دا دی، د خبرو علم دی. هلته به داسې ووایې چې وروره دغه شی غواړم، خلاص لنډه به خپله خبره راګرځي. دوهم د حالت درک دی. هر خبره یو مخاطب لري، هر خبره یو چاته کېږي، نو ته به خپل د مخاطب حالت درک کوې چې ته دته دا خبره کوې، په قهر یې وکړې، په خوشحالۍ یې وکړې، په خفګان یې وکړې، په شدت یې وکړې، په ارامۍ یې وکړې. دغه درې حالته چې تا درک کړه، نو ستا کلام چشتي بلیغ دی. بلاغت د خبرو تر ټولو غټ هنر دی چې تر فصیحوالي هم مهم دی او تر هر څه مهم دی. د قرآن عظیم الشان تر ټولو ستر اعجاز هم همدا دی چې دا چشتي تر ټولو بلیغ، مګر د معنا له لحاظه پراخ او وسیع کتاب دی. موږ د کلام بلاغت څخه وروسته د خبرې کوونکي بلاغت لرو، چې تر ټولو اساسي خبره هم د خبرې کوونکي بلاغت دی. یعنی چې یو خبرې کوونکی څه وخت بلیغ کېدلی سي.
په بلاغت کې موږ په شروع کې وویل چې بلاغت دې ته وایي چې د حالاتو د دغه سره سم خبرې وشي، او 3 اساسي قیده مو کېښودل چې ځای، حالت او وخت. په هر خبره کې معنا وړاندې کېږي، هر خبره د یو معنا یا د یو هدف لپاره کېږي. نو د متکلم بلاغت په عمومي توګه له 3 شیانو سره تړلی دی. په اصل کې د یوه شي سره تړلی دی چې هغه معنا ده، مګر دغه معنا په 3 برخو ویشل کېږي. لومړی د معنا ترکیب دی، دوهم د معنا صفتونه دي، او درېیم د معنا ډولونه دي. د معنا ترکیب دې ته وایي موږ او تاسې په دې پوهېږو چې هره کلمه معناداره واحد ته وایي. کلمې چې یو ځای سي، مثلا کور، احمد، ځي، 3 سره جلا جلا معناداره کلمې دي. نو موږ که دا یو ځای کوو، احمد کور ته ځي، یو بله مرکبه معنا یې رامنځته کړل. د معنا ترکیب څه شي سو؟ دا سو چې د واضحو او لنډو کلمو څخه موږ د واضحه لنډه جمله جوړه کړل. دا د معنا ترکیب دی، یعنی د معناو له ترکیب او یو ځایوالي څخه موږ یو بله معنا راویستل. دغه د معناو ترکیب یا د معناو جوړښت که په سمه توګه وسي، نو یو بلیغ کلام وړاندې کېږي. دوهم د معنا صفتونه دي. معنا همیشه یو صفت لري، ښه معنا، بده معنا، خوندوره معنا، بدخونده معنا. ولې 3 صفته یې په معنی کې ډېر مشخص او معلوم. اول مستقیمه معنا ده. مستقیمه معنا دا ته وایي چې تا په مستقیمه توګه معنا ته یوسي، هېڅ دې ته نه مجبوروي چې ته چورت ووایې یا یو خبره پکښې راوباسې. لکه چې پرون یې ور په یاد سي د دښمن د برو ورارو، یوه چغه مې لا پورته پر شمشاد او پر خیبر کې، بیا شرنګی د سپینو تورو، بیا محمود وي بیا اشرف وي، پر لښکر د غلیمانو د مرګي د پوځ ګذر کې، بیا میدان د پانیپت وي، بیا ګلګونې تورې راسي، پر لښکر د مریټي مې د احمد لاسونه بر کې، چې مړژوان یې ورنه تیښتې افسران د فرنګیانو، په کابل کې مې اسمانه، بیا پیدا وزیر اکبر کې، بیا ملاله په میوند کې، بیا ایوب در څخه غواړم، بیا مې لاندې تر آسونو د دښمن خوني لښکر کې، له امو تر ارغسانه، له کونړ تر هریروده، د لستوڼې ښاماران مې یو په یو زیر او زبر کې. دلته تاسو ګورئ مستقیمه یو دعا ده او مستقیمه معنا ده. هېڅ تا دې ته نه اړ باسي چې ته د بدیواني فکر وایې چې او دلته چی شو، دلته کومه معنا ده، دلته بل. نو اول صفت د معنا چی دی چې مستقیمه معنا وړاندې کړي. دغه د مستقیمه معنا وړاندې کول دا د معنا یو صفت دی. بل مثال یې هم شته، خو د هغه څخه تېرېږو، راځو دوهمې معنا ته. دوهمه معنا دا ده چې معنا مبالغه پکښې کړي، مګر د عام ژوند سره سر خوري. داسې تشبیهات، استعارې او تر عامې ژبې لوړې خبرې پکښې استفاده شوي چې امکان لري، فکري امکان لري، مګر هغه مستقیمه نه وي. لکه څه چپه باد را الوتی، ژوند له خپله ژونده تنګ سو، غیرت ویلې سو له شرمه، د اوس ستر سو دله دنګ سو، خر قاضي لیوه چوپان سو، میړه مړ سو هجړه خان سو، پادري وخت منبر ته خانزاده زوی د فرنګ سو. څه بدبخته تراژیدي ده، د دوستانو دښمني ده، لاس مې مات له خپله لاسه، سر پردیو ته قلنګ سو، ما حساب دی غلط کړي که خو کړي دی یارانو، د لاس ټول پاخه اومه سوه، بدرنګي د میدان رنګ سو، هر یو ځان د ځان دښمن دی، دلته غیر او اغیار نسته، شم په خپله لمبه سوځي، ګل په خپلو وینو رنګ سو. دلته څه شته؟ مبالغه پکښې کې ده. ولې؟ دا امکان لري. مثلا ګل په خپلو وینو رنګ سو، دا تشبیه ده د هغه انسانانو سره چې یو ښایسته ځوان یې په خپلو وینو رنګ سي، یا لاس په خپل لاس ماتي. اوس پښتانه ټول راولاړ سوي چې خپله پښتانه وژني. یا مثلا اوس چې زموږ کوم واکداران دي، هغه هېڅ اهلیت او درایت د دې نه لري. یا مثلا دغه د چپه باد را الوتلو خبره ده، دا د حالاتو چې شته هغه منعکس حالت دی. درېیمه معنا دا ده چې موږ په هغه کې یو واحد او ټینګ او قوي معنا وړاندې کړو. داسې ټینګ او قوي معنا چې هغه د مستقیموالي څخه پرته چې پکښې کړي، یو ټینګاري حالت پکښې کړي. موږ مثلا دلته ځینې دغه را اخلو، مثالونه را اخلو. زه غواړم چې یو ښه مثال یې پیدا کړم. د هغه درېیمه معنا دا ده چې هلته زه یو شي ګډوډ کړم. درېیمه معنا دا ده چې هغه د حالاتو د غوښتنې سره سم. مثلا یو سړی د غم په حالت کې د غم په رقم خبرې کوي، یو سړی د خوشحالۍ په حالت کې د خوشحالۍ خبرې کوي. لکه مخکې چې مو ویل د مقتضا د حال خبره ده.
نو هغه معنا چې هغه وضعیت تشریح کړي نو هغه څه شته دې ته د حال د غوښتنې سره سم معنا وایي. ستا چې یاد ومه ځواني وه تا چې هیر کړم اوس زړېږم مست اټک وم بهېدمه دروند خیبر سوم رانړېږم په پیرزو د یارانې مې شهادت را خراب نه کړئ د ګدۍ یاران واورئ لاس مو نه غواړم ډوبېږم د سحر د سترګو پرخه د مازدیګر د غروب کرښه ستا د حسن خیال آباد کې پردیس خیال یمه تېرېږم تا وایي غېږې ته راړنګ سه زما د غم پښتو د غاړې ستا د ورور د بدۍ یمه خو له موره دې شرمېږم. دلته د حالاتو غوښتنه چې د مثلا د یو شاعر حالت تشریح کوي. هغه شاعر په یو دغه حالت کې پاته دی د خپل یار وصلت یې هم غوښتنه ده مګر فرهنګي او کلتوري حالت دی چې کړی دی قید کړی دی. د هلته دا وایي چې مثلا ستا په یاد وم هغه وخت دغه د حالت تشریح ده د حالت معنا ده. دغه حالتونه کیدای شي کله کله بدل شي. مثلا یو سړی په یو حالت کې یو تشریح د یو ځای ورکوي یو سیمه یو جغرافیه یادوي مګر بل وخت هغه جغرافیه بدله سوې ده نو دغه د حالاتو غوښتنې کله کله بدلېدلی هم شي. لکه عبدالرحیم هوتک وایي ښایسته کندهار ډېر ډېر یادومه نه هېرېږي که هر څو یې هېرومه خصوصا د ارغنداب باغ او ولو ته زړه مې غورځي بې طاقته سم نه درومه سرپوزه او کاغنک چې پر زړه راسي اور مې واخلي پر ځان پیک وښورومه کوکران او ګونګیګان د خدای په حکم چې فیضونه باندې اوري کې شمېرمه باغ د شاله ترکیو سره خلق به مست سي که بیان درته کومه له قیتوله بیا د چل زینو تر سره که پر وګرځې مردانه به دې کړمه. دلته اوس دغه نومونه د قیتول و د ارغندا و د کاغنک و د ګونګیګان دغه سیمې نه دي پاته اوس. په هغه حالت کې چې دی مسافر دی دی یو ځای مهاجر سوی دی دی هغه د میلې ځایونه یادوي چې د ده د ځوانۍ وختونه وه مګر اوس حالات دغه ځایونه د میلې نه دي. نو دا کیدای شي په ځینو حالاتو کې ځینې سیمې ځینې جغرافیې بدلې شي او هغه حالات دغه نه دا د معنا صفتونه شول. بل د معنا ډولونه دي. معنا قسم قسم معنا شته ډولونه لري چې په هغه معنا مثلا د ترکیبي لحاظه د شکلي لحاظه څنګه معنا ده. تر ټولو اول د معنا ډول چې دی هغه مبتکره معنا ده. موږ یو مبتکره معنا لرو یو مبتذله معنا لرو. مبتذله معنا دا چې ابتذال سوي وي ډېره استفاده سوي او هغه دغه یې د لاس ورکړي هغه خوندورتوب یې د لاس ورکوي. مثلا استاد بینوا د قادر خان خټک یو بیت راخستی دی سرې سرې اوښکې دي پر مخ عبدالقادر او خپل یار ته دي د اوښکو مهماني ده. دا په اوس وخت کې دا مبتکره نه ده. په هغه وخت کې دا مبتکره وه چې دلته هغه شاعري اوج او تلاطم ته نه ورسېدلې. په اوسنۍ زمانه کې دا یو څه ناڅه مبتذلوالي ته تللې ده مګر هغه خبره چې ستاسو په یاد چې په اوله ویډیو کې مې کړې وه چې معنی د ذوق سلیقې او علمي سویې سره تړلې ده. کیدای شي یو چاته دا اوس هم مبتکر وي ځکه د به د سویه هغه حد ته نه وي رسېدلي یا به د مطالعه دغونه نه وي کړې. اوس مثلا زه یو نوې مبتکره معنا راخم. شیخ یې څارې د پله نښې ما یې کور لیدلی دی د کتلې د عشق تورې ما یې زور لیدلی دی دا اوږده قصه د زهد دا لنډۍ واده د زل دا اوږده قصه د زلفو دا لنډۍ دعوه د زهد دی یې تار لیدلی نه دی ما یې تور لیدلی دی چاته وژاړم چې څوک مې سوځوي د خاطر خونه نه یې دود نه یې لمبسته نه یې چا اور لیدلی دی د دې ښار غسل واجب دی د قدرت شیطاني خوب هم قاضي هم محتسب هم ملاتور لیدلی دی. دلته تاسو ګورئ د تصوف یو نوی باب دی. شیخ یې څاري د پله نښې ما یې کور لیدلی دی. شیخ یې پر چیش پیژني چې قیامت دی آخرت دی جنت دی دوژخ دی مګر وایي ما یې کور لیدلی دی دا د انسان وجود مې لیدلی دی ښکلا مې لیدلی ده کائنات د وحدت الوجود فلسفه ده. په چې دغه وایي چې په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېره پیدایې ناپدید شه. دلته اوس ته ګوره دغه مسله په نوې مبتکر انداز باندې وړاندې کړې ده. یا مثلا په دې وروستي بیت کې د دې ښار غسل واجب دی د قدرت شیطاني خوب هم قاضي هم محتسب هم ملاتور لیدلی. ملایان مو اوس په چشم پسې د قدرت په شیطاني خوب سره وتلي. طالبان مو همداسې ډاکټران مو همداسې انجینران مو همداسې ټول خلک مو په چشم پسې اخته دي د قدرت په دغه پسې راوتلي دي. یا مثلا یو بل لنډ مثال یې راخم. زه لیکم لیکلي لیکي ترنم د ترانې زما یو حسن پر زړه اوري جوړوم یې تصویرونه ما یو خوب په زړه لیدلی پلټم یې تعبیرونه تور او سره ټیکي پیمه کاتب زه خو قلم ستا دی.
اوس دلته تاسو د تصوف یو نوی انداز او په نوې مبتکران انداز باندې دغه وایي. بله دقیقه معنا ده. د دقیقې معنا اصلي نوم باید پیچلې معنا وایي، ځکه دقیقه د مستقیم سره یو التباس لري. دقیقه معنا دې ته وایي چې ته به دقت کوې او له توجه او دقت وروسته کېدای شي چې هغه معنا ته ورسېږې. نو دلته به ته څه کوې، تا دې ته مجبوروي چې ته یو خیالي دنیا ته ولاړ سې، یو دقت وکړې چې ته اصل حالت ته ورسېږې. مثلا د وخت ضرب دی، د ژوند تال دی، سوز د حال دی، شور د قال دی، د جنون ورکه قصه ده، د ګونګۍ مینې غوسه ده، د زاهد سره جګړه ده، د ساقي سره خبره، د ښایستهو سره روغه یوه خوږه د ناز ګیله ده، دا د حسن د خان ننګ دی، د جابر تورو جنګ دی، ځي په پورته مخ په بره، د لالا د پوج حمله ده، دا د ځان د بطو پښو ته د اور پړی دی یاره ده، دا مغرور سر د نمرود ته د خلیل د مټ تیشه ده. په اوله معنا کې د وخت ضرب دی، د ژوند تال دی، سوز د حال دی، شور د قال دی. انسان هر څوک چې ورته متوجه شي په اوله معنا کې مستقیمه معنا ته نه ځي، له دقت وروسته ته پوهېږي چې دا د انسان د ژوند د وخت ضرب دی، ټک ټک ټک، او د ژوند تال دی. دغه ټک ټک زموږ د ژوند خوند همدا دی. د یوه د غم سندرو ته ژاړو، د بل مین د جلا سوي شعر و سوز څخه خوند اخلو. سوز د حال دی، په حال کې ژاړو، خو په قال باندې شور مو اچولی دی چې ژوند دی، خوشحالي ده، مګر په زړه کې سوځو. او د جنون ورکه کیسه ده، دا ژوند د مستۍ او د جنون ورکه کیسه ده. دلته کېدای شي د خدای جنون ته هم لاړ سو، چې خدای د دنیا د خپله عشق پیدا کړې ده، دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړې ده، همو مخلوقاتو پلار دی دا. نو دلته کېدای شي چې هغه جنون هم پکښې کې بدل شي. د ګونګۍ مینې غوسه ده، دا یو پټه مینه ده د خدای نه، چې بیا بیرته موږ راته په قار هم دی، دوژخ هم بیرته راته جوړ کړي دي. د زاهد سره جګړه ده، د ساقي سره خبره. زاهد سره مو جنګ راخستی دی چې زاهد د ځوانه ته یې پر لمونځونه ګټې، موږ یې پر ښکلا ګټو، موږ پر ښکلا خدای ته پر بله لاره وځو. او دا د حسن د خان ننګ دی. د حسن خان څوک سو؟ خدای سو. دا حسن ښکلا خدای پیدا کړی، د هغه یې خان دی. نو دا هغه د خپلې مینې څخه دا انسان را پیدا کړی دی. د جابرو تورو جنګ دی. دلته نو جابر توري چیش دی؟ نفس دی، شیطان دی، او ځي په پورته مخ په بره. همدغسې را روان دی انسان د بابا آدم د لالا د پوج حمله ده. لالا څوک دی؟ شیطان دی. لالا رد یې وکړي، نه کوم سجده، لالا زه نه کومه سجده ول. دلته چیش دی؟ نو د لالا د پوج حمله ده او زموږ سره زور دی. دا د ځان د بطو پښو ته د اور پړی دی یاره، خپل وجود دی، خواهشات لري، هغه دپاره دا چیش دی؟ دا ژوند دا یو بحث. نو د دقت وروسته موږ یو مستقیم معنا. بله نرمه معنا ده. نرمه معنا دې ته وایي چې په مستقیمه د یو سړي زړه ته لاره وکړي، د لطافت، ښکلا او ظرافت څخه ډک. حمید بابا راواخله ټول لطافت دی، حنان بارکزی لطافت دی، سالک لطافت دی، کاروان صاحب لطافت دی، سایل صاحب لطافت دی. په زړو شاعرانو کې هم دی، په نوو کې هم دی. اوس مثلا ځینې نور شاعران دي چې هغه لطافت ډېر کم لري. اوس په خوشحال کې لطافت شته، مګر تشدید یې تر دغه ډېر دی، تر لطافت ډېر دی. درویش تفکر دی، مګر لطافت یې کم دی، لطافت یې تر هغه ډېر. حمزه هم فلسفې ته ځي، مګر لطافت لري، خاص لطافتونه لري. زه د حنان یو دغه را اخلم، د خپل یار د مینې هسې دیوانه یم، چې خبر نه په کعبه نه بتخانه یم، چې بې آه بې نارې بې غږه سوځم، پر څراغ د مخ کې هغه پروانه یم. د خال خیال یې ما ضعیف لره کافي دی، د میژې په دود قانې په لږ دانه یم. په وصلت کې له څه راوسي ګوره، په تش خیال یې له عالمه بېګانه یم، چې یې خیال ساتم د سرو لبو په زړه کې، دا په دا مدام د لالو خزانه یم. دا یو لطیف بحث دی. یا دغه بیا بل لطافت لري چې هلته نور احساسات هم راپاري. نن به شپه زما د یار په کوم مکان وي، جلوګر به په کوم هټ په کوم دکان وي، شرمولی به یې د حسن کوم ترکان وي، کوم دکان به یې د خولې د درو کان وي، په ډیوه به یې د مخ څوک پتنګان وي، همخوا به یې پاکان که ناپاکان وي، ولې نه چوې له دې غمه زما دله، چې دې واورېده د یار د تلو بدله. دا یو نرمه ملایمه او لطیفه معنا ده چې په مستقیمه توګه زړه ته ځي. بله جامع معنا ده، په لږ کلام کې یو جامع هدف وړاندې کوي. دا هم په پښتو شاعري کې ډېر حیران یم، نه پوهېږم چې زه څه یم څه به شمه، له کومه یم راغلی بیا به کوم لورې ته ځمه،
جهان یو کټوری سو زه په مثل د میږي یم حیران پکښې جاروزم لاس او پښې پکښې وهم د ټول ژوند تصویر دوو بیتو کې راخستی دي یا مثلا ملا د انسان فلسفه وایي د انسان وجودي فلسفه چې انسان رامنځته سوی دی دا د لمر د تندې اور دی د مالګینو شونډو زور دی تنده نسبه یوه بلا سوه ډوب په بحر نه اوبېږم د سحر د سترګو پرخه د مازدیګر د غروب کرښه ستا د حسن خیال آباد کې پردیس خیال یې مه تېرېږم چش دی انسان دا د انسان ټوله وجودي فلسفه سوه یا لایق صاحب چې خدای وبخښي ژوند د ماتو او سیلیو سلسله ده یا د څو خندا ژړاو قافله ده یوه برېښنا ده د ادم په تور کوګل کې د سکون په اندامو کې زلزله ده بله متینه معنا ده متینه معنا دې ته وایي چې په باورمندۍ په اعتقاد او په چیز باندې ویل چې په ټینګار باندې چې ته سل په سله مطمئنه یې که غوټې پسې وهې په لاس به درسي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نسته څه عجبه پادشاهي لکه خورشید کړم یک تنها پر جهان ګرځم لښکر نسته دا هغه اعتماد و باور و چشتي ځان کې نور مثالونه هم لري نه یې مرګ سته نه یې ورکه نه یې سپکه هر وګړي چې د خلکو په لار سم سي یو غنم چې کرونده کې ځان قربان کې تک شین بوټي وي بیا زر دانې غنم سي دا چشته متینه معنا ده چې په هغه کې متانه رښتیاولي او حقیقت داسې واضح او ښکاره د دغه متینې معنا سره یو بله نږدې معنا ټینګه معنا ده چې د معنا د ډولونو شپږم او آخري ډول دی په ده کې پر ځان باور دی پر ځان وسا ده پر ځان ټینګار دی هلته متانت او رښتینولي ده دلته پر ځان چشتي پر ځان اتکا ده لا په خوب کې په لړزه پرېوځي لکټه چې د چا تر غوږو زما د تورې شرنګ دی لا تر اوسه یې ماغزه په قرار نه دي چا چې زما سره وهلی سر په څنګ دی دلته په ځان باورمندي ده یا هغه مشهوره شعر زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نسته پر هند و سند و پر تخار او پر کابل نسته بل پر زابل نسته له ما اتل نسته یا جهاني صاحب وایي څرنګه هلمند زموږ د چغو زور دې ولیدی ویښې دې څپې سوې ساړه څاڅ کې دې ورنستل واغوستل ژوندیو کفنونه د مرګي په نوم وشورېدې شناختې راویښ ملحدونه سول راغی د تاریخ د حوادثو توپاني بچی ډک یې د دښمن له ککریو ګړنګونه سول څرنګه هلمند دا ولس دی لیدلو دی څرنګه هلمند دا توپان د ګرځېدلو دی دلته هم هغه پر ځان د باور هغه اساس دی نو دلته دا شپږ ډوله چې شپله د معنا ډولونه سول موږ په بلاغت کې درې شانو مهم وویل اول اساس معنا ده مګر معنا درې دغه درلودل د معنا ترکیب د معنا صفتونه او د معنا ډولونه کله چې موږ د بلاغت وروستي بحث ته راځو هغه دا دی چې په معنا کې موږ دې ته ګورو چې ولې بلاغت مهم دی په بلاغت کې موږ دې ته ګورو چې ولې بلاغت مهم دی د دې لپاره مهم دی چې ته لوستونکي او اورېدونکي او دغه لري چې ساده خبرې وکړي دا یو خورا ساده مګر مهم سوال دی په پخواني وخت کې به شاید دلایل زیات او نور مګر په اوسني وخت کې دوه ټکي ډېر اساسي دي یو د وخت له ضایع کېدلو مخنیوی او دوهم په دقیقه او اسانه توګه د هدف لېږدېدل نو د دغه لپاره موږ درې لارې لرو چې څنګه موږ دغه موضوعات رامنځته کړو کله چې موږ وینا کوو موږ کلام وړاندې کوو کلام که موزون وي که منثور وي او که منظوم د دغه کلامونو رامنځته کولو څلور شرطه که موږ عملي کړو نو زموږ مشکل به راته حل کړي هغه چې اول په موضوع پوهېدل کله چې غواړې د یو موضوع په اړه کلام وړاندې کړې په هغه موضوع باید پوه یې ته کومه موضوع پوه نه سې ستا 80% بلاغت ته منځ ځي ولې ځکه تا موضوع نه ده درک کړې داسې نه سي چې مثلا ته د ژوند په اړه بحث کوې د تابوت نقاشیانې کاږي نسی کېدلی ته د واده په اړه بحث کوې مثالونه د قبر ورکوې نسی کېدلی ته د پاچاهۍ د نیولو خیال لرې د هغه بحث کوې او مثالونه د فقیرۍ او ګدایۍ ورکوې نو لومړی شرط په موضوع پوهېدل دی دوهم د اورېدونکي یا لوستونکي په ذوق پوهېدل دی ته باید خپل مخاطبین معلوم کړې چاته وینا کوې چاته لیکنه کوې او چاته کلام پنځوې نسی چې تا لوږې ته د کالو بحث شروع کړي نسی چې تا لڅ ته د ښه کور د اوسېدو بحث شروع کړي نو هر چاته به د هغه د ذوق مطابق مواد ورکوي دریم ځان طرف نه واقع کول تللی د حزب اسلامي په غونډه کې ناست
د امیر صاحب خلاف خبرې دې شروع کړي، ځان به طرف نه واقع کوي چې د ستدي خوله خلک در ماته کړي، نه به ته ځې د ډاکټر صاحب اشرف غني په مجلس کې به د جمهوریت خلاف خبرې نه کوي، نه به ته ځې د طالب په امارت په بحث کې به د جمهوریت بحث نه کوي، نو ته به ځان طرف هیڅ کله نه واقع کوي، چاته چې خبره کوي د هغه پر طرز فکر پر هغه لاره به ورسره ځي. دا دریم بحث دی. څلورم د ساده او ښو الفاظو کارونه ده. ډېر خلک مې لیدلي دي الایسته قاموسونه پسې ګرځي چې سخت لغات پیدا کړي، کوښښ وکړه چې ساده خبرې وکړي. ستا وینا د پوهېدنې لپاره ده، ستا کلام د دې لپاره دی چې خلک پوه کړي، ستا کلام د دې لپاره نه دی چې خلکو ته ځان چې ثابت کړي، عالم او پوه ثابت کړي. خلک هغه وخت ته عالم او پوه بولي چې ستا په خبره پوه او ته هغه وخت ستا په خبره پوهېږي چې ته ساده، روان، ښه او اسانه چې استفاده کې الفاظ استفاده کې. د دغه ښو الفاظو لپاره د عقل قوه، د شعور قوه او د ارادې قوه پکار ده. د عقل قوه دا ده چې په هغه سره موږ فکر کوو. د عقل قوه دې ته وایي چې د انسان د هغه په وسیله د ژوند د ټولو په اړخونو په اړه فکر کوي. د بلیغ سړي دنده په دغه اړخ کې یا له دغه قوې څخه دا ده چې د معناو لېږدول د لوستونکي او اورېدونکي هماغسته په سمه توګه ترسره کړي. د شعور قوه دا ده چې په هغه سره په دې قوه انسان همیشه خیال کوي او اساسي دنده یې دا ده چې احساسات راوپاري. د ارادې قوه دا ده چې په هغه کې باورمندي، اعتقاد او چیش موجود وي، هغه باور چې دی خپل لري. د بلاغت په څنګ کې د صراحت یو کوچنی بحث موجود دی. صراحت واضح او ښکاره خبرو کولو ته وایي. که څه هم چې موږ باید صراحت ته یو جلا بحث درلودلی وی، مګر صراحت په لویه معنا کې د بلاغت او فصاحت یو فرع ده. نو صراحت هغه وخت رامنځته کېږي چې اول ترادف د کلماتو کم شي، مترادفې کلمې ډېرې استفاده نه شي. مثلا موږ وایو چې د پرمختګ، آبادۍ، پیاوړتیا، دا ټول شیان مثلا تقریبا سره دغه یا د سوکالۍ، ارامۍ او امن لپاره درې سره یو ډول مترادفې کلمې د دغه کلماتو نه کارول. دوهم صفات هغه کلمې دي چې اسمونه تصفیفوي، مګر په معنی کې د اسمونو، اشخاصو، ځایونو او اشیاو د صفاتونو بیانول. یعنی موږ هغه شان بیان کوو. مثلا وایو چې همایون، کوم همایون؟ همایون بهادر. بهادر باید تثبیت شي موږ یادوو. یا بدل د ځینو کلماتو بدل بیانول دي. مثلا زه وایم چې واټن باید مراعات شي، بیا باید دا واټن خپله تشریح هم کوم په یو بله جمله باندې. که موږ دغه فاصلې مراعات نه کړو نو کرونا به موږ ونیسي. واټنونه باید مراعات شي. اوس د واټن کلمه باید ته یو بدل یې وړاندې کړې چې دا واټن تشریح کړي، نو که فاصلې مراعات نه شي کرونا به موږ ونیسي. واټن بیرته په فاصله باندې چی شو؟ تشریح او توضیح شو. خو په عمومي توګه صراحت یا په ښکاره توګه خبرې کول د بلاغت او فصاحت فرع بلل کېدلی شي. موږ د فصاحت او بلاغت د رامنځته کېدلو لپاره پوره یو علم چې هغه نه معنی علم دی رامنځته کړی دی چې په 8 بابه کې به یو په بل پسې د خیر سره تاسو ته وړاندې کړو. د نن درس پر همدې ځای راټولوو. خدای دې وکړي چې په راتلونکي درسونو کې راسره واوسېږئ او وکولای شئ چې د دغه نوو موضوعاتو څخه په خپلو کلامونو کې فصیح والی او بلیغ والی رامنځته کړئ. سرلوړي، سوکاله او آباد اوسئ.